بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو ملګرو، زمونږ نننی ویډیو به د اوبو په مؤثر استعمال باندې، یعنې داسې استعمال چې په هغې کې اوبه ضایع کیږي نه. دا ویډیو چې کوم دی تاسو ته نبوش په تیاری کې مدد درکولی شي. یو بل سرټیفیکیشن دی، لیډ ګرین بلډینګز ورته وایي. دا نن سبا په سسټینیبیلیټي او انوایرمنټ کې خلک دا سرټیفیکیشنز کوي، او دا سرټیفیکیشن چې کوم دی مختلف بزنسز او بلډینګز ته هم ملاویږي. دې نه علاوه دا ویډیو په ذاتي او په د کار په ځای کې چې کوم دی سیفټي باره کې به تاسو له مدد درکولی شي. خوږو ملګرو، موږ اورېدلي په وړوکوالي باندې چې د یو قطرې نه سمندر جوړیږي. بالکل زموږ په ملکونو کې یا په علاقو ښارونو کې چې کومې تاسو ته غټې مسلې ښکاري، نو دا اکثر په ذاتي لیول باندې او په وړو وړو مسلو را جمع کېدو نه چې کوم دی غټه مسله دې نه جوړه شوي. مثلا موږ به سیلاب والو. سیلاب کې داسې حساب کېږي چې هر کور، هر سړی د باران اوبه ضایع کوي او د خپل کور نه بهر وباسي. د کور نه چې وځي نو دا په محلې په لیول باندې بیا تاسو په باران دوران کې نالۍ ته وګورئ نو هغه ډکه بهیږي، او دغه شان د ټولو کلو د ښارونو نالۍ بیا سیند ته وغورځېږي او په سیند کې سیلاب راشي او سمندر طرف ته وځي. دا به زه تاسو ته لږ ساعت کې په ډیټیل کې وایم. دې نه علاوه دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د اوبو مؤثر استعمال باندې چې کوم دی تاسو ته خبره کوو. تاسو یاد ساتئ، لکه دوبۍ ته چې کومو ملګرو چکر والي به کتلي چې د اوبو یو بوتل 600 ملي لیټر، لکه لیټر نه هم کم، یا په 1 درهم یعنې په 80 ریاله 80 روپۍ باندې. نو تاسو دې نه د اوبو د قیمت اندازه ولګوئ او بیا دا وګورئ چې باران زموږ د کور کې راورېږي، څونه ډېرې اوبه زموږ د کور نه چې کوم دی وځي. بیا داسې د کلي نه څونه اوبه وځي او د ښار نه او د ټول پاکستان د ماهرینو اندازه لګولې تقریبا د 2 اربو ډالرو اوبه د دریای سیند په ذریعه باندې هر کال له کراچۍ سمندر ته غورځېږي. دا یو ډېر قیمتي ریسورس دی. دې نه علاوه ما تاسو څنګه ووایي چې اوبو مؤثر استعمال چې کله په ذاتي لیول یا په بزنسز، په وړوکو وړوکو بلډینګونو او په کاروبارونو کې نه وي، نو دا وروستو د سیلاب ذریعه هم جوړېږي، ځکه چې لږې لږې اوبه ضایع کېږي نو دا وروستو سیلاب شي. دا چې بله کومه مسله جوړوي نو هغه دا ده چې دې سره د اوبه کمې شي. مطلب یې لکه چې اوبه کله ضایع کېږي مسلسل، نو ستاسو په علاقه کې به د اوبو د کمي ستاسو علاقه به د اوبو د کمي ښکار کېږي. موږ به اکثر خبرونو کې اورو چې یاره کراچۍ کې خلک وایي چې ټینکر مافیا ده یا واټر مافیا ده. نو چې کله اوبه کمې شي نو دا کاروبارونه چې کوم دی بیا راوځي او خلک اوبه خرڅول شروع کړي. د اوبو په استعمال باندې یو ډېر عجیبه کار د انډونیشیا په ښار جکارتا کې شوی دی. کویانو اوبه راویستل شروع کړي دي ډېر زیات، او دا ښار ګیر چاپېر نه په سمندر کې ګیر دی. مطلب دا دی چې د دې په وجه باندې جکارتا ځمکه ورو ورو کیني ښکته وه، چې کوم دی اوس تقریبا 30-40% ځمکه جکارتا سمندر د لیول نه ښکته. دا چې کوم دی د اوبو بې ځایه استعمال ایکو سیستم یا د ځناورو د بوټو چې کومې قدرتي پناهګاهانې دي هغه خرابوي، او په انګلیش کې ورته ویټ لینډز وایي. بعضې ځایونه داسې وي چې هلته اوبه ډېرې زیاتې جبي، دا هم په قدرتي ماحول کې یو ډېر غټ کردار دی دغه ویټ لینډز هم دا بردوه دی. ملګرو، اسلامي پوینټ آف ویو نه د اوبو په مؤثر استعمال یا په لږ استعمال باندې ډېر زیات زور ورکړی شوی دی. موږ به خپلو مشرانو د اکابرینو باره کې اورېدلي په ډېرو لږو اوبو به یو داس چاردام کولو، او موږ دا هم اورېدلي چې یاره که ته د سیند په غاړه باندې هم ولاړې نو اوبه لږې استعمالوه او ډېر زیاتې ضایع کومه. نو چې کله موږ په ذاتي لیول باندې، مطلب چې په خپله کومې اوبه استعمالوو چې د هغې استعمال افیشنټ لیول باندې وکړو، بیا په کور کې کوم ځای کې چې موږ کار کوو، دغه رنګ بیا په کلي کې، په ښار کې او په ملک کې، نو د اوبو د مسله چې کوم دی په عالمي سطح باندې کنټرول کولی شي. دا رنګ هر یو مسله چې هر سړی خپل ذاتي لیول باندې کنټرول کړي نو غټې غټې مسلې حل کېدی شي. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې یو لیډ LEED ګرین بلډینګ یو سرټیفیکیشن دی. دې مختلف څیزونه په بلډینګ کې ګوري، خو کې یو شی د اوبو استعمال هم دی چې یاره دې بلډینګ کې اوبه څونه مؤثر طریقې باندې استعمالیږي، او هغوی دې باره کې ډېر ښه ګایډنسز ورکړي دي. هغوی باره کې به زه چې کوم دی هم نن خبرې کوم. دوی درې څلور قسمه سرټیفیکیشن ورکوي: سلور، ګولډ او پلاټینیم. پلاټینیم چې کوم سرټیفیکیشن وي، زما په خیال چې هغه بلډینګ د سره د خپل ماحول نه اوبه الي نه او خپلې اوبه پیدا کوي او الټه صفا اوبه چې کوم دی ښار له یا میونسپلیټي له ورکوي.
او ګولډ چې کوم وي نو دی نه اوبه بهر ورکوي او نه چې کوم دی د ښار نه یا د میونسپلیټي نه الي، او سلور چې کوم دی نو عامو بلډینګونو نه ډېرې کمې اوبه استعمالوي. لیډ سرټیفیکیشن چې کوم دی دی دا وایي چې یاره کوم بلډینګ چې هم وي یا کوم کاروبار بزنس چې کارخانه وي نو پکار دا ده چې د باندې کوم باران کیږي رین واټر هارویسټینګ ورته وایي، یعنې د باران د اوبو راجمع کول، چې دوی سره داسې سیستم وي چې مطلب یې دی که باران وشي نو چې 80% اوبه ستاسو د کور نه یا د کار د ځای نه یا د کلي نه یا د ښار نه یا د ملک نه ضایع کیږي نه، د وړوکي لیول نه واله تر ریجنل سطح پورې چې باران اوبه په ملک کې دننه جمع کیږي. دا به څنګه کیږي؟ دا به چې کوم دی هر کور کې رین واټر هارویسټینګ یا د باران د اوبو د جمع کولو یو ټینکی وي. په دنیا کې ډېر داسې ښارونه شته چې د رین واټر هارویسټینګ ټینک اوس بلډینګ دپاره یو لازمي حصه ګرځولې ده. په دې کې د هندوستان هم ډېر زیات ښارونه دي، د یورپ هم دي او مختلف ښارونه نور هم دي. د دې رین واټر هارویسټینګ یا د باران د اوبه چې کله جمع کیږي په کورونو کې دا بهر لارو ته نوځي، او چې لارو ته نوځي نالو ته او بیا سیندونو ته نوځي، نو دا د سیلاب په مخنیوي کې ډېر زیات مدد ورکوي. ښه چې کله دا یو ټینکی لکه څنګه زموږ په عامو بلډینګونو کې ګټرې وغیرې داسې یو ټینکی په ښه دننه په کور کې ښکته ځمکه کې، نو دې کې څه چل کېږي چې باران کمې اوبه دي کمې پرنالې دي نو دا بهر نالو ته یا لارو کوڅو ته ډایرکټ نه بهیږي، بلکې دا د باران اوبه دی جمع کړي او د ښکته انډرګراونډ چې کوم ټینکي نو دغه ټینکی ته چې کوم دی د اوبه ورویشتي. دغه ټینکو سره څه کوي؟ د دې باران اوبه دی دوباره بوټو له ورکوي. لکه تاسو کوم بوټي کرلي یې دپاره اریګیشن یا په ټوله یې هم ورکولی شئ، یا پې چېرته ګاډي ماډي وینځي، یا مطلب دا دی په ټایلټو کې چې کومې اوبه استعمالیږي نو رین واټر اوبه ورته ورچوي. دغه رنګ عام چې کومې اوبه کور کې راوځي، مطلب یې لکه کوم چې کچن نه اوبه راوځي او پکې وړوکي ګندونه وي، مطلب یې لکه یا پکې صابون اوبه وي یا پکې تیل وي د لوښو، د دې لپاره یو بېل ګریس ټریپ یا ګریس فلټر ورته لګېدلي، یا څه چل کوي چې دا غوړي وباسي. کچن نه چې کومې اوبه تاسو لرې کوئ د هغې نه غوړي لرې کړي او صفا اوبه تاسو لرې کړي، هغه اوبه تاسو بوټو له ورکولی شئ یا پې ګاډي وینځلی شئ یا څه. بل یو حل دی دا راویستی دی چې همیشه هغه بوټي استعمالوئ، هغه بوټي لګوئ چې کوم ستاسو علاقې سره سپیسیفیک یا نیټیو وي د هغه علاقې، او بل داسې بوټي استعمالوئ چې صحرایي بوټي چې هغه تږي نه وي ډېر، مطلب لکه بعضې بوټي چمنونه تاسو لیدلي دا ډېر زیاتې اوبه غواړي او بعضې بوټي داسې چې لږې اوبه غواړي. مطلب لکه که تاسو د اوبو استعمال کمول غواړئ نو تاسو به څه کوئ چې داسې بوټي به استعمالوئ چې هغې دپاره د اوبو ضرورت کم وي. یو ډېر بله اهمه خبره دا ده چې مطلب لکه نلکې زموږ اکثر داسې چې ډېر زیاتې اوبه راولي یا شاور یې داسې، نو دې کې اوس لو فلو فکسچرز راوتي دي، داسې دغه راوتي دي نلکې یا شاورې چې هغه د اوبو استعمال ډېر مؤثر او کم کوي، څومره چې پکار وي نو هغه عمره کوي. دې لپاره امریکې یو سرټیفیکیشن راویستی دی، واټر ساینس سرټیفیکیشن، مطلب دی چې لکه په بلډینګ کې داسې د اوبو سیسټم استعمال شي چې هغه اوبه ضایع کولو ته نه پرېږدي. دې نه علاوه یو طریقه دا ده چې بهر ملکونو کې د اوبو هم میټرې لګېدلي، نو داسې کار چې وکړی شي چې یو بلډینګ ته اول یو غټ میټر لګېدلی او بیا هر فلور یا پورشن ته چې کوم دی سب میټرینګ شوی، مطلب لکه اوس یو غټ بلډینګ دی هسپتال دی، په کې مختلف واردونه دي یا مختلف بلاکونه دي پکې، نو هر بلاک ته بیل د اوبو میټر لګېدلي دی. یو دا فایده ده چې دا پته لګي چې یاره په کوم ځای کې ډېرې اوبه استعمالیږي یا که چېرته اوبو لیکېجې ځي نو مین میټر کولاو پرېږدئ او سب میټر چې تاسو کوم لګولي دي عام ټول بند کوي، صرف یو ایټ ا ټایم کولاوئ نو ته کوم ځای کې چې لیکي تاسو ته به د هغې پته لګي. یو ټکی استعمالیږي آوټ ډور واټر ریسټرکشن، مطلب چې بهر کم اوبه د بلډینګ نه استعمالیږي نو چې هغې استعمال کم شي، لکه بوټو له چې کمې ورکوي، یا به تاسو لیدلي بعضې ځایونو کې کولینګ ټاورې لګېدلي، زموږ ملکونو کې سی ان جي پمپونو باندې مې یو کوم ځای کې چې سنټرلایز سیسټم وي بلډینګونو ته کولینګ ټاورې لګېدلي کې ډېرې زیاتې اوبه لګي، نو د هغې چې کوم دی اوس نن سبا یو نوې ټکنالوژي راوتې ده چې ځمکې کې ول پیپونه واچوي او د ځمکې نه چې کوم دی هغه یخني راوباسي او د اوبو استعمال ستاسو کم شي. غټې ونې چې کومې دي دا سیلاب کمولو کې ډېر زیات مدد ورکوي، ځکه چې غټه ونه وي دې کینوپي یا دې چې کومه چترۍ نو یې نه په 10-15 منټه باران نه پس هم اوبه ښکته نه راغورځېږي. بعضې ښارونو رین ګارډنز لګولي، بعض ټایم تاسو چت د پاسه ګملې ایښودی شئ یا لکه څه داسې
بوټي لګولی شئ، نو هغه به هم چې کوم دی د باران اوبه رامنې کولو کې ډېر زیات مدد ورکوي. بعضې ښارونو اوس داسې کار کړی لکه نیویارک، لندن، پیرس هي داسې کار کړی چې روډونو نه ډېر زیاتې اوبه د باران ځي، رن آف واټر ورته وایي. او څومره چې پوخ شتونه یې د دې ذکر ما مخکې سیلاب په یو ویډیو کې کړی م ده، په دې پخو ځایونو باندې اوبه راورېږي او هغه چې کوم دی بیا رن آف ځي یا بیا نالو ته ځي او د سیلاب ذریعه جوړېږي. نو بعضې ښارونو د روډ په غاړه باندې بوټي کرلي او د بوټو کیارۍ ډېرې زیاتې ژورې، تاسو ته ښکاري نه خو ډېرې زیاتې ژورې لکه د کویانو په رنګ. نو هسې چل وشي په روډ باران وشي نو هغه کیارو ته اوبه لاړې شي او هغه اوبه چې کوم دی رن آف ته نه ځي، لکه مطلب نالو ته نه ځي او هغه چې کوم دی په ځمکه کې محفوظ شي. یو څیز دی پرمیبل پیمنټس ورته وایي، مطلب لکه داسې فوټپاتې یا داسې لارې جوړې شوي چې هغه د باران اوبه بهر ته نه لیږي بلکې هغه په ځمکه کې دننه جذب کېږي او د هغې په مدد سره چې کوم دی اوبه ضایع کېږي نه، اوبه چې کوم دی محفوظ کړی شي. نو دا د اوبو په مؤثر استعمال باندې یو مختصر غوندې ویډیو ما چې موږ څنګه ذکر وکړو چې هر سړی په خپل کور کې د خپل کار ځای کې او بیا خلک په کلو کې او په ښارونو کې د اوبو د بچ کولو د مؤثر استعمال راوستو کوشش وکړي. مطلب لکه دا کوشش وکړي چې نالۍ ته اوبه ونه ځي، چې څونه زیاتې کېدی شي چې موږ سټور کړو، دوباره یې استعمال کړو او کم یې استعمال کړو. اول سټور شي، ضایع نه شي، بیا کم یې استعمال شي، مؤثر استعمال شي او بیا چې کوم دی دوباره استعمال شي. نو د دې په مدد سره به چې کوم دی زموږ اوبه ضایع کېږي نه، ځمکه کې دننه کویانو کې به اوبه نه ختمېږي، سیلابونه به هم نه راځي، ځناور او بوټي به محفوظ وي. دا تاسو ته په پریکټیکل لایف کې باندې بوش تیاری کې مدد درکولی شي. دا تاسو په ټریننګ او ټول باکس ټاک کې په دې باندې خپل خلک پوهولی شئ، دې باره کې ساینس لګولی شئ. او څنګه چې ما ذکر وکړو د نیویارک یا د لندن فلډ منیجمنټ پلان یا لیډ LEED ګرین بلډینګ سرټیفیکیشن ای باره کې دغه ډاکومنټس کې دې باره کې ډېر زیات ویډیوز دي لیکل دي، بلکې دې باره کې تاسو ویلی شئ په انګریزي ژبه کې. او د سیفټي باره کې که نور ویډیوز کتل غواړئ نو په دې چینل باندې نور ویډیوز هم تاسو کتی شئ، لایک شیر سبسکرایب یې کړئ. که څه نور خاص ویډیو کتل غواړئ باره کې کمنټ وکړئ او که څه غلطي شوي یا پکې راته منشن کړئ. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي او الله مخ په ترقۍ که د لوی الله په امان.